په زړه پورې خبر افغان کرکټ ملي لوبډله د ټیسټ 10 غوره لوبډلو کې شامله شوه. کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې د افغانستان ملي لوبډله د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ لوبو په درجه بندۍ کې د 10 غوره لوبډلو په لیست کې شامله شوه. افغانستان تر دې مهاله پورې یوازې 2 ټیسټ لوبې کړي چې لومړی کې یې ماته منلي او دویمه کې یې بریا خپله کړې. همداراز اوس یې د بنګلادیش لوبډلې سره یوازینۍ ټیسټ لوبه روانه ده، خو په دې مهال کې افغان لوبډله له 11 مقام څخه 10 مقام ته راغله او د آی سی سی په ټیسټ دربندۍ کې 10 غوره لوبډلو کې شامله شوه. کرکټ بورډ وایي له هغه مهال راهیسې چې کله د لومړي ځل لپاره 2018 کال جون میاشت کې د کرکټ نړیوالې شورا له لوري بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، نو خپله لومړۍ ټیسټ لوبه مو په 2018 کال جون میاشت کې د هند په وړاندې ترسره کړه. که څه هم د هند په وړاندې په ټیسټ لوبه کې افغان لوبډلې کومه لاسته راوړنه نه درلوده، خو تر ټولو مهمه خبره دا وه چې دا د افغانستان لپاره لومړۍ ټیسټ لوبه وه او د افغان لوبغاړو په ټیسټ لوبو کې خپله لومړۍ لوبه ترسره کړه. له هغه وروسته د 2019 کال مارچ میاشت کې افغانستان له ایرلینډ سره یوازینۍ ټیسټ لوبه ترسره کړه چې په دغه لوبه کې افغانستان تاریخي او ستره بریا خپله کړه. افغانستان د ټیسټ په تاریخ کې له انګلستان او پاکستان وروسته دریمه لوبډله شوه چې په خپله دویمه ټیسټ لوبه کې بریا خپله کړه. له ایرلینډ سره په لوبو کې افغانستان په 7 وکټو بریا خپله کړه چې رحمت شاه په لومړۍ پاڼۍ کې 98 او په دویمه پاڼۍ کې 80 منډې کړې وې. همداراز په خپله لومړۍ اصغر افغان 80 او حشمت الله شهیدي 81 منډې کړې وې، په دویمه پاڼۍ کې احسان الله 15 ناسوځېدلې منډې کړې وې. په دغې لوبه کې رحمت شاه د غوره لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړې وه. د بنګلادیش سره په یوازینۍ ټیسټ لوبه کې چې د افغانستان دریمه ټیسټ لوبه ده، په لومړۍ پاڼۍ کې افغانستان 342 منډې وکړې چې رحمت شاه لومړنی افغان لوبغاړی شو چې په ټیسټ لوبو کې یې د افغانستان لپاره سلیزه ووهله او 102 منډو باندې وسوځېده. همداراز اصغر افغان 92 او راشد خان 51 منډې وکړې. د افغانستان دریمه ټیسټ لوبه پای ته نه ده رسېدلې، خو د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ درجه بندۍ کې یې 10 مقام خپل کړی دی چې له زیمبابوې څخه مخکې شوی دی.